بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. WinWord ته رالمه. فایل ټیب. نن زموږ درس انفو ده. انفو کې موږ سره پرمیشن دا پړ به انشاءالله وایو. Info is the short form of information. Info د information لنډیز دی. صحیح ده؟ Permissions اجازت ته وایي. Anyone can open, copy and change any part of this document. هر کس کولی شي چې اوپن کی، کاپی کی او چینجز پکې راولي په دغه ډاکومنټ کې. صحیح شو؟ نمبر 1 مسره په دې کې څه شی دی؟ مارک از فاینل. فار ایگزامپل زه رالمه دغه کې ما څه لیکلو کو شل پیراګراف ما په دې کې ولیکو. صحیح ده؟ شل پیراګراف ما په دې کې ولیکو. زه غواړم چې دغه دې راته مارک از فاینل شي، نور دې په دې کې تغییرات څوک نه کوي. نو دې لپاره به تاسو راشئ پروټیکټ ډاکومنټ باندې به کلیک کړئ، مارک از فاینل به ورته واخلئ. ګورئ تاسو دې علامې ته وګورئ، سټیمپ علامه ده چې کله یو خط باندې سټیمپ ولګېږي مطلب کار پکې نور ختم شو، فاینل شو. مارک از فاینل باندې به تاسو کلیک کړئ، دا به یس کلیک کړئ. مونږ فایل سیو کړی نه دی، مونږ ته اول سیوینګ غواړي. دا ما سیو کو. تاسو وګورئ مارک از فاینل ته چیک شو چې کله اوس ډاکومنټ ته راشئ دې کې به اوس کوم قسم تغییرات نه کېږي. که ته وایې چې تغییرات پکې وکړمه ایډیټ انیوی باندې کلیک تغییرات پکې کولی شي، خو ضرورت ورته بیا نشته ځکه چې فاینل شو. کله چې یو څوک خپل ویب سایټ ته فایل اپلوډ کړي نو هغه دغه شان مارک از فاینل کړی وي. صحیح ده؟ کله چې تاسو هغه ډاونلوډ کړئ سیسټم کې اوپن کړئ نو هغه مارک از فاینل وي. تاسو به ایډیټ انیوی باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به هغه فایل کار شروع کړي، ایډیټینګ به پکې کولی شئ. دویم اپشن ما سره انکرپټ ویت پاسورډ دی. انکرپټ ویت پاسورډ مطلب دا دی چې زه کولی شم خپل دغه فایل ته پاسورډ ورکړم، لکه څرنګه چې موږ په سیو او سیوز کې ویلي وو همدغه شان پاسورډ موږ دلته ورکولی شو. فار ایگزامپل تا یو فایل سیو کو خو تا لا پاسورډ نه دی ورکړی، سیوینګ ځای کې تا پاسورډ ور نه کو، دلته یې ورته ورکړه. صحیح شو؟ انکرپټ باندې کلیک کا، دې ځای کې ورته پاسورډ ولیکه. فار ایگزامپل ما دا ورته وکړو اوکې، دوباره هم ورته انټر کړه، دوباره به هم هماغه پاسورډ ورته انټر کړي. ته اوس دا کلوز کا، خو آخر کې به سیو هم کلیک کې چې سیو بټن تا کلیک نه کو نو تا ته دغه پاسورډ نه پکې سیو کیږي. بیا چې کله اوپن کې نو تا نه به پاسورډ نه غواړي. اوس ما سیو کلیک کو نو ما څخه به پاسورډ غواړي. ګورئ ورته پاسورډ به راڅخه غواړي. که دا تاسو غلط ورته ورکوئ نو تاسو ته څه وایي د پاسورډ از انکریکټ. بیا ورته راشه صحیح پاسورډ ورته ورکړه، تاسو به اتومیټیکلی وپړ شي. زه غواړم دغه پاسورډ څخه ریموو کړم. فایل ته راشه، انفو ته، او دې کې انکرپټ پاسورډ دا ورڅخه کلیر کا، دا اوکې کلیک کا او سیو اخر کې کلیک کا تر څو دغه پاسورډ ریموو شو او دا سیو شي. تاسو وګورئ پاسورډ به اوس راڅخه نه غواړي. دریم اپشن ما سره څه شی دی؟ ریسټریکټ ایډیټینګ. ریسټریکټ ایډیټینګ په تھرو باندې موږ کولی شو خپل فایل باندې ایډیټینګ د خوا نه ریسټریکشن ولګو، څوک به ورکې تغییرات نشي کولی. مارک از فاینل باندې چې کله واخیسته نو تا یوه لاره لرلی شوله چې تا به دغه فایل کې ایډیټینګ وکړو. ایډیټ انیوی باندې به کلیک کو، تا پکې ایډیټینګ کولی شو. خو ریسټریکټ ایډیټینګ کې ته ورته پاسورډ ورکولی شي، تا ته به لیکي ښکاري خو ایډیټینګ به پکې نه کېږي، پاسورډ به درنه غواړي. ریسټریکټ ایډیټینګ باندې به ته کلیک کړي. دا به تاسو ته سمپل ووایم، خو دا ایډوانس به انشاءالله په ریویو ټیب کې وایو دې ځای نه دلته چې کوم دی. صحیح شو؟ تاسو به دا هم چیک کوئ. زه ورته وایم چې ما ته فارمټینګ هم ورباندې بند کا او لیکل دې هم پکې نه کېږي. ایوری ون سټارټ دلته ورته پاسورډ ولیکه، دا اوکې کلیک. صحیح شو؟ اوس چې کله ته په دې کې لیکل کې دې کې به لیکل نه کېږي، صرف کوم ځای کې به کېږي چې کوم ځای ته انتخاب کړی دی دغه ځای کې. صحیح شو؟ دې خوا ځای کې به لیکل نه کېږي. هایلایټډ د ریجن آی کین ایډیټ دغه ځای کې ته تغییرات کولی شي. دا کمانډ اوس فول ډیټیل سره ځکه نه وایو چې دې کې بعضې داسې خبرې دي، بعضې داسې کمانډس او ټریکس په دې کې موجود دي چې هغه لا موږ نه دي ویلي. ریویو ټیب کې موږ سره ټرک چینجز دی دا موږ نه دی ویلی، کمنټ موږ نه دی ویلی، ډیولپر ټیب کې چې کوم معلومات موږ ته راځي هغه موږ نه دي ویلي. نو دې د وجې نه موږ دا شی نه وایو. سټاپ پروټیکشن باندې کلیک کوم، دوباره ورباندې کلیک وکړه او اوکې نو اتومیټیکلی به ماته دا کلیر شي. صحیح شو؟ دې نه هم کلیک ایسته کا، دې نه هم کلیک ایسته کا، دا کلوز کا، نو اتومیټیکلی ریسټریکشن ورباندې ختم شو. بیا فایل ته رالمه، انفو ریسټریکټ پرمیشن بای پیپل. دې لپاره تاسو ته مهمه دا ده چې IRM سافټویر تاسو سره انسټال وي، انټرنیټ رایټ مینجمنټ. دا داسې یو سافټویر دی چې د هغې په تھرو باندې ته کولی شي په یوزرانو باندې بندیزونه ولګي. نمبر 1 unrestricted access
مطلب دا دی چې څه بندیز ور باندې نه دی لګېدلی. ریسټریکټډ اکسس دې ځای نه ته کولی شي چې تور باندې بندیزونه ولګي چې دا کس دې ایډیټینګ کولی شي دا کس دې نشي کولی، دا کس دې کاپي کولی شي دا دې نشي کولی، دا دې پرنټ کولی شي دا دې نشي کولی. هماغه خبره موږ دلته لیکلې هم ده. grant people access while removing their ability to edit, copy or print. manage credentials که زه چېرته واخلم دې باندې کلیک کړم بیا زه کولی شم چې هغه کوم کریډنشل موږ ورته انتخاب کړي دي سلیکټ کړي دي وینډوز کې موږ ویلی دی که کریډنشل مینیجر کنټرول پینل کې کله چې ما په کریډنشل مینیجر کې د یوزرانو پاسورډونه او پوره انفارمیشن دلته ون بای ون لیکلي وي زه کولی شم چې د هغې ترونه هم ورته پیپل ورته انتخاب کړم چې دا کس ته ایډیټینګ کولی شي دا کس ته کاپي کولی شي دا کس ته پرنټینګ کولی شي. بله خبره ما سره څه شي ده ایډ ا ډیجیټل سیګنیچر. فار ایگزامپل ته چې یو ډیجیټلي سیګنیچر په دې خط باندې وکړم داسې هم کېدلی شي چې فار ایگزامپل ته دلته خط ولیکي بهر ملک یو کس وي بهر ملک والا ستا په دغه خط باندې امضا وکړي بالکل هغې ته وایي الکتریک پین. صحیح شو. ډیجیټل سیګنیچر د ترونه ته کولی شي چې په دغه خط باندې سیګنیچر وکړي. ته به دې باندې کلیک وکړي دا به ورته اوکې واخلي دې کې به کریټ یور اون ډیجیټل آی ډي ورته واخلي دا به اوکې کلیک کړي دلته ورته انفارمیشن د خپل ولیکه نیم دې دا دی ایمیل دې فار ایگزامپل دا دی organization می دا دی او لوکیشن فار ایگزامپل دا دی کریټ به واخلي پرپوس څه دپاره ورته ورکوي to make it personal. صحیح شو. یوزر هم ورته چینج کولی شي که چینج باندې د کلیک زمینه یوزر نه چینج همدغه یوزر ورته ورکړی دی ساین باندې به کلیک کړي دا به اوکې کلیک کړي نو ماته اټومیټیکلی ساین شو ساین ډاکومنټ. ویو سیګنیچر باندې به ته کلیک کړي دغه ما سره سیګنیچر دی ویو ډیټیل ته به راشي سیګنیچر ډیټیل باندې به کلیک کړي دغه ما سره ډیټیلز دي ویو باندې کلیک کړه تا ته نور انفارمیشن دی کې هم درکوي چې دې کس ورته ورکړې ده او دغه تاریخ باندې ورته ورکړې ده. صحیح ده. ته فار ایگزامپل زه دې کې ایډیټینګ کوم ته به راشي دلته ریموو سیګنیچر باندې به کلیک کړي هم ریموو کولی شي یا ایډیټ انیوی باندې کلیک او دا موږ ته سیګنیچر وکړه که دا فار ایگزامپل داسې بند وي خو ته کولی شي چې په دغه آیکن باندې هم کلیک کړي. صحیح ده. ته د هغه سیګنیچر به شو شي ویو سیګنیچر یس بیا فایل ته رالم زه غواړم چې دا ورڅخه ریموو کړم ریموو سیګنیچر یس ورڅخه ریموو شو سیګنیچر مې ریموو کړه فایل ته رالم دا هم سره پرمیشنز هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوره پوه شوي یاست.